سلامونه نیکې هیلې احترامات ملګرو. د تېرې ویډیو په اخره کې محصلین په تنګ شوي وویل درس بس که. نو یو خبره مانه پاتې شوه چې اوس غواړم په دې ویډیو کې پرې لږ کار وکړم. هغه دا چې زموږ وروسته ملګرو موضوعګانو کې راځي چې چارټونه به څنګه جوړوو، ګرافونه به څنګه جوړوو، بار او پای او هسټوګرام او په بار کې مختلف قسم ګرافونه او څنګه یې کسټمایزیشن کوو. هغه وروسته پوره ټاپک را روان دی، خو اوس د لږ دغه تېره ویډیو کې چې موږ په اخره کې په څه باندې کار وکړو، موږ کار وکړو چې یو ډیپینډنټ ویریبل او یو انډیپینډنټ ویریبل سره موږ مقایسه کړل د کمپیر مین په واسطه. خو داسې چې موږ ډیټا سپلیټ هم کارولی او موږ د ښوونځیو لپاره دا کار وکړو. معنا موږ که لنډه درته ووایم، موږ داسې وکړل چې په کمپیوټر ساینس ښوونځي کې یو شخص چیټ جي پي ټي د کم وخت لپاره کارولی او جي پي اي څومره ده، دا مقایسه کوو دا د بل ښوونځي سره چې دا چیټ جي پي ټي کم کارولی هلته یې ریزلټ څنګه دی. موږ دا ترتیب وکړو. همدې دپاره به ملګرو موږ اوس راشو، تېر کې موږ صرف ټیبل کې دا شو کړی، اوس به ورته یو ګراف جوړ کړو. صحیح ده. د ګراف دپاره تاسو کولی شئ دلته لیګسي ډایلوګ ته راشئ او بار ګراف ته راشئ. داسې هم کولی شئ چې کلسټر ته راشئ، کلسټر ګراف باندې دا کار کوئ. تاسو داسې کولی شئ چارټ بلډر ته راشئ. دلته ګوره ملګرو یو میسج درکوي، before you use this dialog measurement level should be set properly. معنا ګوره چې measurement level تاسو صحیح نه کړئ د ډیټا آوټپوټ به ډېر ډیفرنټلی. صحیح ده. بار چارټونه کې زه راخلم، دا ما سره کلسټر بار دی، نو کلسټر بار کې زه غواړم دا څه شو کړم. صحیح ده. دلته ملګرو موږ درې خبرې کړې وې. لومړی خبر دا چې ته په کوم ښوونځي کې که نه ښوونځی مو یاد کړی او څو ساعتو دپاره تاسو چیټ جي پي ټي کاروئ، جي پي ایم څنګه ده. صحیح ده. نو زه به اول نمبر دا کار وکړم چې چیټ جي پي ټي تاسو څونه وخت لپاره کاروئ، دا به زه ایکس اکسس ته راوړم چې داسې شو شي. صحیح ده. نو دې کې یو ټیل می دا عنوان ورته ما زر ورکړی، داسې دغه څوک نه ورکوي که نه، صحیح دا لیبل به تاسو صحیح ورکوئ ملګرو، ځکه دا عموما چارټ کې راځي. وروسته تاسو دې کې کسټمایزیشن هم کوئ، مشکل نشته. صحیح ده. انشاءالله چارټونه را به شي، موږ به ګرافس کې څنګه کسټمایزیشن کوو دا مې دلته څه کړو. کوم چې دلته دا واي ایکس دی، اکسس دی، دغه واي اکسس کې به زه اوس څه شی ور واچوم. تاسو خبر یاستئ جي پي اي، ستاسو موږ سره جي پي اي څومره ده، وټ از یور جي پي اي، دا به زه راکش کړم او دا به دلته څه کړم. پاتې شو موږ سره بل زموږ یو ویریبل چې هغه دی فاکولته. صحیح ده. چې تاسو په کوم ښوونځي کې یاستئ، ویچ فاکولټي آر یو ان، دا به زه راولم او دا به کلسټر اون ایکسیټ کلر، دا به زه دلته څه کړم. صحیح ملګرو. چې مې کله دلته واچول به راشم چارټ به اوکې کړي چې ما تاسو ګراف راځي. کار پې روان دی، پروسیسینګ. تاسو ته تکمیل شي. ښه ملګرو، دلته په دې چارټ کې ګوره کلسټر بار چارټ دی، دا نوم هر تاسو به تغیروي شي. انشاءالله به موږ څه وایو. مین یې رئیس دی، وټ از یور جي پي اي ان د لاست سیمسټر. دلته تاسو محسوس ده چې جي پي اي زموږ مقصد دلته ما ترې عادي فیصدي اخیستی دی. تاسو په تېر سیمسټر کې فیصدي څومره وه؟ ټیل می اباوټ او څومره ساعته تاسو دغه کارولی دی چیټ جي پي ټي او په کومه فاکولته کې. اوس ګوره دغه رنګ بي سی ایس معنا لري، دا اکانومیک، دا ایجوکیشن، دا اسلامیک، دا اګریکلچر. ګوره نو یوسج خو بیخي نشته، لو یوسج ته وګوره د بار کې ډېر ښه ښکاري. دغه رنګ د کمپیوټر ساینس والا دپاره دی. کمپیوټر ساینس والا که لو یعنې چیټ جي پي ټي کم هم کارولی دی نسبتا فیصدي جیګه ده. صحیح ده. او دلته وګوره دا کم رنګ دی، دا ایجوکیشن دی، تعلیم و تربیه والا. که چیټ جي پي ټي کم هم کارولی دی، کم یې کارولی دی، خو په دې کم کارولو کې دومره ګټه ترې نه ده اخیستې، ځکه جي پي اي جیګه نه ده تللې. دې دپاره تاسو به کیدای شي عمده دلایل ولرئ چې کوم تعلیم تربیه والا محصلین دي، شاید هغوی د چیټ جي پي ټي مسلکي پوهه ونه لري او د هغې په استعمال باندې صحیح پوه نه شي. صحیح ده. دا تاسو کولی شئ چې ګوره تاسو د مختلفو ښوونځیو د محصلینو ډیټا راواخلئ چې څو ساعتو دپاره یې چیټ جي پي ټي کارولی ده او دا یې فیصدي ده. نمونې په ډول تاسو وګورئ دلته یې های یوسج کې د کمپیوټر ساینس محصلینو چې زیات وایي چې موږ زیات څه کارولی دی، نو فیصدي په دغه اندازه ده او د نورو ښوونځیو بیا په دغه اندازه ده. دا چوکاټ ډېر خوندور راځي، تاسو کولی شئ دا چوکاټ ډېر ښایسته تشریح هم کړئ او دې کې کسټمایزیشن هم وکړئ. صحیح ده ملګرو. دا خو د چارټ او د چوکاټ یا د ګراف جوړول دي چې دې باندې وروسته بیا موږ پرفیکټ کار کوو. اوس به زه راشم ملګرو، که ستاسو فکر و په تېر لیکچر کې په اخر کې موږ همدا ترتیب وکړلو چې موږ د پوهنځیو په سطحه باندې دو ویریبل چې یو ډیپندنت یو انډیپندنت ویریبل موږ سره مقایسه کړل د نمونې په ډول چې یو چا
څو ساعته څه کارولې دی دا چیټ جی پی ټي کارولې نتیجه یې څنګه ده. دا ځل به د عمر په لحاظ وکړو څنګه مو خوښه ده. د عمر په لحاظ به وکړو، د جنډر په لحاظ به وکړو. د نمونې په ډول نارینه د کېدای شي موږ داسې آوټپوټ ترلاسه کړو چې نارینه نسبتا ښځینهو ته چې چیټ جي پي ټي کاروي د هغې هغه څه جګ دی، د مثبت امپاکټ یې زیات دی. نو دې لپاره هماغسې زه به ډیټا ته راشم، سپلټ فایل ته به راشم، دلته به کمپیر ګروپ کوم او زه به کمپیرنګ چې کوم که نه دا به زه په جنډر باندې وکړم. اول به جنډر وکړم، بیا به په ایج وکړم. هغه بل ته کلیک وکړم او زه هم کمپیرنګ به په دې جنډر باندې کې د میل او فیمیل ترمنځ ارتباط ګورم. بیا به تاسو راشئ انالایز ته او دلته به راشئ کمپیر مین ته او مین ته به راشئ. دلته به تاسو ډیپینډنټ ویریبل ورکوئ چې واټ از ستا جی پی ایس دا ډیپینډنټ ویریبل دی او څو ساعته ته انټرنیټ کاروئ دا چې دی انډیپینډنټ ویریبل دی. دا به راواخلئ دې نه، تاسو د دې نه کوئ څنګه کوئ اوکې. دلته تاسو ته ګوره ټول څه درکوي. فیمیل ته 13 کسان دي او میل ته 15 کسان دي. دا هغه کیس پروسیسینګ سمري ده. اصلا ریپورټ دا دی. فیمیل ته وګوره، میل ته وګوره. په فیمیل کې یعنې ښځینهو کې که څه هم واټساپ یې لو یوسیج دی. لو یوسیج ملګرو تاسو ته دا ما اورډینل دغه اخیستی دی. نو لو یوسیج کېدای شي د یو چا لپاره 1 ساعت وي، کېدای شي د چا لپاره 10 منټه وي. نو هغه ښځینه چې وایي موږ چیټ جي پي ټي ډېر کم کاروو، بیا یې فیصدي 80 ده. نسبتا نارینهو ته وګوره، نارینه چې وایي چیټ جي پي ټي موږ کم کاروو فیصدي 80 ده. فکر مو شته؟ ګورئ هغه ښځینه چې وایي موږ چیټ جي پي ټي زیات کاروو فیصدي 70 ده. هغه چې دا خو ګوره دلته دوی کم کاروي فیصدي جګه شوې ده، دې سره مختلف دا خو ما انټري کړې ده نارملي دلته زر شاید هغه صحیح جواب درکړي. یا دلته موږ وروسته نور مختلف ټیسټونه هم په ده باندې چلوی شو. اوس میل ته وګوره. میل چې کله وایي که نه چې موږ چیټ جي پي ټي زیات کارولی دی، 2 کسان دا وایي که نه چې دا موږ چیټ جي پي ټي زیات کارولی دی د میل نه، نو فیصدي څو ده؟ په اوسط ډول 88% ده. او هغه ښځینه چې موږ وایو چیټ جي پي ټي زیات چیټ جي پي ټي مو زیات کارولی دی، هغې 70% ده. موږ وایو چې میل چې کوم نارینه دي دوی باندې چیټ جي پي ټي نسبتا ښه اغېز نه دی کړی. یعنې فیمیل چیټ جي پي ټي باندې چیټ جي پي ټي په ډېر ښه اغېز کړی دی په اکیډمیک پرفارمنس کې. داسې موږ ایج کې هم راوستی شو چې موږ دلته هماغه ترتیب دی ملګرو. ډیټا دلته راځئ، ډیټا ته او سپلټ فایل ته راځئ. ما دا ځل ایج انتخاب کو، تاسو دغه جنډر تاسو ورځئ ایج انتخابوئ. چې ایج مو انتخاب کو بیا به د عمر پر لحاظ باندې هغه کې تاسو بیا نتایج ترلاسه کولی شئ. یا هغه نفران چې 18 کالو په منځ کې دي نسبتا دوی باندې چیټ جي پي ټي مثبت اغېز کم دی، یا به نه پوهېږي یا به صحیح استعمال باندې نه پوهېږي. نسبت هغه چاته چې عمر زیات دی هغه باندې چیټ جي پي ټي مثبت اغېزه ډېر زیات دی. تاسو کولی شئ چې مختلف یو انډیپینډنټ ویریبل سره خپل منځو کې مقایسه کوئ او مین زیرو وباسئ په مختلف کټګورایزیشن باندې، او دغسې ګرافس او چارټس هم ورته جوړولی شئ چې انشاءالله راتلونکي ویډیوګانو کې به موږ په پوره تفصیل سره کار وکړو.